ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته یې مونږ خو د ولږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی. سلامونه او نیکې هیلې پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. ملګرو پروګرام پیرزونه ده، پښتنه خاوره ده، د پښتنو وطن دی، د شملو وطن دی او د شملو په وطن کې را سره نن د شملې خاوند عزیز الرحمن پیجوال صاحب میلمه دی. دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه اورو او ښکلې خبرې ښکلې سوالونه تپوسونه به هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې عزیز الرحمن پیجوال صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. مننه. وعلیکم السلام. د لوی سختن تعالی بس سپېڅلې نامه ډېره مننه کوم او هرکلی درته وایم چې خپل لوی کور افغانستان ته راغلي یاستئ او ډېر خوشحاله شوم چې دغه به وکړو چې درته کوم په څو وارې هرکلی د ننګرهار درته کوم په څو وارې هرکلی د ننګرهار په موږ لګېږي داسې خوږ لکه سپرلی د ننګرهار نو خپلو یارانو سره مست لړۍ درځمه په خیر راغلی په اخلاص غاړه درځمه. واه زبردست. پیجوال صاحب ډېر د خوند سړی دی او د پروګرام سټارټ یې د شعرونو نه واغوستو. عزیز الرحمن پیجوال صاحب دی کې شک نشته د خپل خدماتو په وجه باندې د خپل شعر په وجه باندې ډېر زیات مینوال لرئ خو د پیرزونې مینوال به تاسو سره په اول ځل باندې ملاقات کوي. د هغې مینوالو دپاره خپله پیژنګلو کې کوم مینوال چې تاسو نه پیژني؟ عزیز الرحمن خو زما خپل نوم دی دې سره خو تاسو واقف یاست. پیژوال مې تخلص یا لقب ورته څنګه چې تاسو پې پوهېږئ ښه دا مې هغه دی او د کونړ یم د درپېژ یم او د کولک د کلي یم خو ژوند هم په پېښور کې کړی دی کوزي پښتونخوا کې کړی او اوس راغلی و دې خپل ننګرهار کې ژوند کوو صاحبه دغه زما پیجوال صاحب د شعر باقاعده هغه ستاسو د کم وخت نه کړی دی او د شعر استاد مو څوک دی زده کړې مو د چا نه کړي؟ نو داسې ده چې چا پورې به ځان ځکه نه تړو شاعران خو ټول زما استادان دي او خو داسې معلومې زده کړې ما د چا نه دي. صحیح. د شاعرۍ په دې دنیا کې مو په کم سیم باندې ډېر زیات کار کړی مطلب توجه مو سر شیله ورکړې ده؟ ما ډېر کار په نظم کړی دی لږ کم پکې غزل هم شته دی خو ډېر کار چې ما کړی دی او ډېره توجه مې چې دا اوس هم دا نو نظم ته ده. صحیح. آزاد نظم ته. صحیح. دې وخت کې د پیرزونې مینوال تاسو ته غوږ دي د پیرزونې مینوالو سره به څه شریکوئ؟ نو ما کوز پښتونخوا کې یو شعر لیکلی یو نظم مې لیکلی و چې هغه غوږ یې اوري زه خپله ما ډېر خوښېږي چې زه کله وایم دا زړه چې کله مات شي که نه نو هغه دا ما لیکلی و چې زخمی مې هر ارمان وژړل نل مې ریخې ګریوان وژړل چاودلې شونډې مې اکثر ګرځوي او دا خپل قسمت مې در په در ګرځوي. ډېر ښه دی. نو دومره خو سپک نه وم چې دوی په سپک نظر واخیستم د خپل پښتون د لاسه خړو اوبو په سر واخیستم دا نن په ما سبا په تا ده چې خبره دی کما ورکه پښتونه لږ راټول شه چې لښکره دی کما دا کمزوري ده چې هر تهمت په ما پورې شي قتلونه څوک وکړي او تورې به په چا پورې شي. نو مغروره یاره بې ګناه په موږ درشنې کوي کارونه څوک وکړي او چا لا پرېشنې کوي نو ژوندون به ستا خاورې یېرې شي یاره زمونږ ازار به در پسې شي یاره په بدو ردو یې موږ صبر کوو دا ردلي دې دومره قدر کوو ستا هر چوړی د ځان نه بره ګڼو هره خبره یې معتبره ګڼو ځان له ډاله تاله مو سیټ نیولی ستا هر فرمان ته مو سر ټیټ نیولی زړه نه راوتې او سیلي ماتوي بیا هم تا ازاره خوله زړګي ماتوي. نو دغه دستورو د پښتنو د اندازه دی واخلي څوک چې د چا کور له ورځینو اجازه دی واخلي په خپله تبه په خپل سور نه وځي د هر ماجر کور ته په زور نه وځي. نو پاره یو کیم کې دا ماتم جوړ دی ویر دی جړه د پکې غم جوړ دی ټولې نخرې به سړی توبې کېږي په هر افغان مې داسې لوبې کېږي
نو د قلم جبه مې چې ماته نه کی غم د ولس مې رانه شاته نه کی سره د سرونو قرارات ته لیږم دغه ګیلي اسلام آباد ته لیږم پاکستان جوړ او ښه آباد غواړم خو پښتانه پکې آزاد غواړم وا زبردست ډیر زبردست نظم دی ستاسو په نظم کې هغه خبرې دي کوم چې د هر پښتون په زړه کې دي او د هر افغان په زړه کې دي شاعر د قوم سترګې وایي د قوم سترګې ته په دې وجه باندې وایي چې د پښتون ولس هغه مسلې هغه دردونه هغه خبرې هغه راواخلي او شاعر په خپلو خبرو کې راونغاړي او ولس ته یې ورورسوي عزیز الرحمن پیجوال صاحب د کتاب په اړه راته وایي کتاب په اړه مو کار کړی دی او یا هم څه سوچ شته دی او که نه بالکل سوچ مشته دی شو څه کوي چې پوره اقدام مو کړی دی کار پې شروع دی انشاءالله نږدې ورځو کې به بیخي سپیشل ستاسو په نوم ډالۍ کومه تر اوبه رسیږي هنا ګمان ته نو کار پر روان دی صحیح الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر تر زره د ملګرو ته راشي مخې ته هغوی ته خوندونه مزې اخلي نور دې اورو نور دې څه به راسره شریکوئ نو زه تاسو چې څنګه غوښتنې لرئ خو زه به دا ویم چې زخمی د پښتون زړونه که پیوند ملاړی قبر د وشله ورا پاڅه د میوند ملاړی پاڅې ټپکه د وحدت او اتفاق ملالی پاڅې ټپکه د وحدت او اتفاق ملالی په کلو ګرځمه ملګرو را بلم پښتانه په وطن جنګ دی په درانه تلم پښتانه چې زمزمه کړي د غیرت لنډۍ په خوند ملاله زما قندار ته خبرومه د میوند ملاله زخمی د پښتون زړونه که پیوند ملالی قبر د وشله ورا پاڅه د میوند ملالی پاڅې ټپکړه د وحدت او اتفاق ملالی ستا په پښتون کې مرض ګډ دی د نفاق ملالی پښتون غرقېږي د پښتون علامې نورې شولې خویندې د کونډې شولې پورې شو سرتورې شولې چې په یو بل باندې قربان شي زړونه غواړم د میوندو ملالۍ بیا پښتانه ورونه غواړم واه زبردست نو ورک به یې ترمنځ دغه ټکی د نفاق ساتو واړه پښتانه به لر او بر په اتفاق ساتو لکه لوزونه پښتانه به د پاخره سره سم وکړي تړه د پښتو د په پښتو به نن قسم وکړي چې ورک به یې ترمنځ دغه ټکی د نفاق ساتو واړه پښتانه به لر او بر په اتفاق ساتو ډېر مزیدار پیجوال صاحب دا راته هم ووایي ستاسو اکثر شعرونه نظمونه چې موږ ګورو یا اورو نو هغې کې انقلابیت وي وجه څه ده روماني شعرونه تاسو ولې نه لیکئ ما دې باندې دا ملګري هم کله کله راونیسي که نه والله دې وایي ته داسې کار وکړه چې د لکه زلف شونډې اننګي او وغیره وغیره ګودر مانګی نو زه چې حالات ته ګورم زه خپله ورته جوړ نه یم دغې ته او هغې ته ما یو 4 بیته ډالۍ کړي چې د ژوند دردونو نه یوه لحظه قرار نه لرم زه مینه نه پیژنم زه په مینه کار نه لرم غم د ولس را سره مل پاره لار ګرځي مینه د هغې خلکو کار دی چې اوزګار ګرځي زما فکر عام دی زه یم چې دا ټول په درد اخته دي باید زه دا وچېړم صحیح لکه ستاسو ذهن او د خلکو ذهن کې خو فرق شته دی په کار دی چې تاسو شاعر یې تاسو د خلکو په ذهن باندې وچلیږئ د خلکو د ذهن دپاره کار وکړئ مطلب دا پیغام تاسو په مینه محبت کې هم ورکولی شئ نو وجه څه ده چې دا لاره تاسو خپله کړې ده زه به تا ته یو خبره وکړم یو خو تا داسې ډېر سخت سوال وکړو دا د حالاتو مطابق باندې زه لګی یم دې وخت کې هغه نرمې کار ونه کړ نو کیدای شي دا یو څه بیا که په سخته ورته ووایم په دې پوه شي لږ پوه شي که نه نو الله یې په اتفاق کړي الله یې یو کړي او زموږ نه دا بدبختي ورکه شي نو زه په دې خاطر باندې صاحب همداسې لږ هغه یو سړی د بل اړخ نه پرې راتاویږي اوږدا یو جال اچوي زه یې برای راست ورته یم چې بهی داسې کار دی دا در پکې ډېر وخت به پرې نه اخلو یم کله چې پښتنو د ملالۍ ذکر به پښتنو ته زه وکړم کوم خلک چې د ملالۍ تاریخ نه دي خبر د سوال کې دا خبر زما ذهن نه راغله کله چې پښتانو جنګ کې په شا شو نو د ملالۍ په یو ټپه باندې پښتانو واپس رالل او هغه جنګ بیا وګټلو نو د دې د مینې پیغام وکنه ده نو د مینې پیغام سره هم ډېر څه کیږي بهر حال دا خبرې به نه چیړو پیجوال صاحب دا راته ووایي چې د خوښې شاعر مو څوک دی
دا اول خو چې څوک هر شاعر چې پښتو لا وطن لا ما ولس لا کار کوي ډېر زیات احترام ورته لرم او زړه نه وایم ډېر زیات خوښېږي شاعران هغه شاعران که هغه هر څومره وي نو بیا په بره پښتونخوا کې تراب صاحب سره د خوښ شاعر مې دی او کوزي پښتونخوا کې لکه دانش صاحب ښه ترجماني کړې ده د پښتون که نه او څه ابونیرې هغه چې یو شعر وایي که نه د مکې په دغه کې کړې ده بیا هغه نه ما دغه کړی دی چې یو چا ما دغه ویل د ما ویل چې دا زمانه مې چې پوره دی وکړه مکې ته لاړلې عمره دی وکړه خو ثواب نه پاکه د سپېره تېره کړه او بس په تصویرانو دی عمره تېره کړه که نه د ځان ښودنې یو مزاج دی وکړو هسې دستور او یو رواج دی وکړو تپوس یې کوو ملا لزې را سره ګناه دې کړې دا منې را سره نو زما یو دغه ډېر خوښ دی ټول مې خوښ دي لکه دا ته ویم چې څوک دی دا ما نه ربط نه کړي بس پښتو له چې څوک کار کوي ولس له چې څوک کار کوي د ولس ترجماني چې څوک کوي او د ولس درد چې څوک هغه اظهار کوي بس هغه مې ټول باندې ګران دي یو نظم را سره شریک بیا پروګرام راغونډو ځکه چې ډېر وخت په ستاسو نه ضایع کوم نو زه تاسو ته څه رقم نظم دغه کوم زه به یو یتیم ماشوم مې لیدلی او د هغه یو نظم به زه تا ته ویم چې بل په لاسونو کې اور راکړه بل په لاسونو کې اور راکړه مور امزول بل په لاسونو کې اور راکړه مور امزول نن پیغور راکړه نن مې در من زړه ته قرار غواړم مور خفه نشي زه پلار غواړم له ډېره وخته په دې لار روکه ده امان مې مینه د خپل پلار روکه ده زرې زرې په قسمت نیم خو نه یم مور رښتیا وی او یتیم خو نه یم د خوشحالو نه یې وزری ګرځم راشي اختر زه به برسری ګرځم زما په برخه کې ناکام دی اختر مور په ما باندې آرام دی اختر نو زه پسې لاړ شم که په خپله راځي مور پلار جان به زما کله راځي نو زه ورته هېڅ ورته پوه نه شوم په ځان ورونو زه ورته ولاړو مه حیران ورونو مور یې جړېدله په ماتم کې وه دا قصه قسم دی زموږ په چم کې وه نو دا یو ماشوم حالات ما لیدلي ما دې باندې لیکل کړی او دا نظم هم وګد دی نو تاسو سره به نیم زه شریکوم چې دا خو ستاسو یو بیل بنډار دی عزیز الرحمن پېجوال صاحب آیا سپزل داودزی ډېرې ستړې کوي که په کوزه پښتونخوا کې دی او که دلته دا د ټولو نه غټ قدم دی اولنی پرزونه چینل شو چې د افغانستان خاورې ته صرف او صرف په دې مقصد راغله چې د پښتون ولس د پښتون شاعر اواز راوچت کړي او په دې سکرین خلکو ته وښیي دغې قدم ته یا دغې زیار ته په کومه سترګه باندې ګورئ یوه خبره وکړم که زه د دې د مخې نه وایم چې یاره ما سره ناست یاست الحمدلله د پښتنو ما له یو خاص ځای راکړی دی په هغې باندې نه یم خو زه ستاسو چینل تعقیبوم دا ګورم او زه ستاسو د چینل نه ډېر متاثر یم د پښتو خدمت دپاره بیا چې تاسو د ورکو شاعرانو پسې ګرځوئ لکه زه ستاسو دا کوم پروګرامونه تاسو کوئ دا ټول تعقیبوم ټول ګورم کله ورته څه هم لیکم کمنټ هم ورکوم خو ډېر ستړي مو کړي دي او ډېر د ستایلو قابل استئ خو خبره دا ده خیر دی وخت به راشي هغه دعا کوه چې واک مې خپل شي او بیا به د سپینه خوله کې تل برخه کوم که نه چې مونږ یو څه پروګرام راشي نو بیا تاسو ډېر د ستایلو قابل استئ لږ نه تاسو چې څه وکړل نه هېرېدونکي ستړی مو وکړلی چې دا هېڅ پښتون بیا دا نه هېروي مننه کوم عزیز الرحمن پېجوال صاحب مونږ له مو وخت راکړو ناستې هم را سره وکړو د ناستې مو ډېر قدر کوم او مننه م کوم مننه خو بس تاسو کوو هغه چې ما یو ټپیز هم لیکلی وه چې زما شنا ټینګ په وفا شو لږ مې دردونو ته دعا شو بس مرور یاره په خلا شو ځکه نه ته خو یو ځل ننګرهار ته راشه لکه پیروته به چاپېره در نه شمه نو زه څومره مینه چې در کوم کمه ده ډېره مننه راتللو نه نړۍ مننه او ستاسو د چینل د لارې نه کوزو پښتنو ته ډېر سپیشل سلامونه ډېر زیات خواږه سلامونه بې خصوصا د دودزو علاقې ته ځکه چې هلته ما ماشومتوب مې غوایج کړی دی نو بیا د هغه ناګمان او مطلب ټول
مرګورو ته ستاسو د لارې نه زما طرف نه ډېر سپیشل سلامونه ډېره مینه او مننه ته کوم. وعلیکم السلام. د هغوی د اړخ نه هم زموږ د اړخ نه هم ملګرو پروګرام پیرزونو کې را سره نن عزیز الرحمن پهجوال صاحب په ننګرهار کې میلمه او د دې تر څنګ د سحر ډېر زیاته مننه کوم چې موږ سره ډېر منډې ترړې والې ډېرې ستړې را سره وکړلې. انشاءالله په افغانستان کې وګرځو به ګوټ په ګوټ به ګرځو کوڅه په کوڅه به ګرځو هر یو شاعر اواز به راوچتو تاسو ته به په دې سکرین باندې ښیو. تر هغې دمه چې چېرته یې هات آباد او بریالي اوسئ.